کنټاینرز په بوټسټراپ کې هغه د بوټسټراپ هغه اساسي یا هم بیلډینګ بلاک دی چې موږ تاسو کنټاینرز د دې لپاره جوړ چې تاسو کنټینټ ته دلته یو څه الاینمنټ او پیډینګ ورکړي نظر او یو پورش ده او دوی څنګه کار کوي نو د کنټاینرز که چیرې تاسو د کنټاینر کلاس کاروئ نو په ایکسټرا سمال کې یا د 1500 پکسل کې به دی 100% ویټ ولري 540 کې په د 540 پکسل څخه ویټ څخه به دی 540 پکسل ویټ دغه ولري 960 980 1140 360 دا هغه شپږ بریک پوینټ دي چې د ریسپانسیو ډیزاینونو لپاره کارول کیږي او پلایټ کنټاینر چې دی هغه ټوله په هر ویټ کې دی په هر سکرینونو کې دی 100% دی موږ راځو د دې څخه به څه شان زه وایم راځم لومړی راځم کنټاینر جوړوم ښه بغیر له دغه څخه زه غواړم یو ویډیو جوړ کړم په دې کې یو پاراګراف ولرم لورم ښه دا پاراګراف دی که چیرې راست دا چیک نو دلته موږ دا پاراګراف لرو سټارټ یې د کوم ځای څخه دی د دغه ځای څخه دی ښه اوس دې ډیو کوم ډیو زه غواړم چې دا یو څه پاراګراف ولرم خو کلاس لیډ پر اپلای کوم ښه راځم دغه ډیو ته د کلاس د کنټاینر ورکوم کنټاینر اوس که راست نو دلته کنټاینر داسې سوی دی چې د دواړو خواو څخه ویت پر اپلای کړی دی دلته پیډینګ ورکړی دی ښه نو دغه کوم ډیټا چې دی دا اورفلو رامنځته سوی دلته راغلی دی اوس که چیرې راسو ښه زه راسم لومړی به دا بیرته داسې کړم او راسم دا داسې کړم اوس که چیرې موږ تاسو چیک کړو دی په هر ویت کې اپلایډ کنټاینر کار ساده کنټاینر په هر ویت کې دلته خپل کم پیډینګ الاینمنټ لري ځکه چې زما کمپیوټر کم 15 انچه ډسپلی ده نو دلته موږ تاسو ته دا معلوموي ښه که چیرې راسو بل دلته راسو کنټاینر سمال دا هم همداسې کنټاینر ال جي ته زه راځم او ښه لارج کنټاینر دلته که راسو کنټاینر ال جي او دلته یو کنټاینر ال جي ښه دا خو نسو جوړ کنټاینر ښه کنټاینر ال جي او دلته کلیک دلته زه دا راواخم کمنټ او دلته یې کښېږدم دا به داسې کړو دلته که چیرې راسو موږ تاسو چیک کړو اوس که لارج کنټاینر د دې او د هغه تر مابین فرق څه شي ښه که چیرې راسو دا دلته موږ معلوم کړو ښه اوس چې کوم ویت موږ لارج کنټاینر ته ورکړی دی دی تر هغه وخته پورې لارج کنټاینر لا 100% دی اما دا کوم کنټاینر چې دی هغه 100% نه دی ځکه چې د دې لارج کنټاینر چې دی هغه خپل په خاص ویت کې 100% دی زه غواړم چې د دې څخه پلایټ کنټاینر هم تشریح کړم نه غواړم چې ډېر بحث پر کنټاینرونو باندې وسي راځم دلته ورته لیکم چې پلایټ دا به په هر ویت کې یعنې په هر د صفحې په هر څونه اندازه کې به دی سیم کار کوي ښه دلته لوډ کړي که چیرې راست کنټرول سیف دلته چیک کړو نو دا اوس 100% دی که چیرې هر څه دغه وکړو نو دی هغه 100% دی دا کنټاینرز څنګه کولی شو چې کنټاینرز موږ په بوټسټراپ 5 کې کار